وایم چې زما او ستا د دې چمن ذمهداره کسانو ورته ویلي چې دا چمن 1,000 کس په شناخته کارتونه لري نور شی نه لري دا فارغه شول ما دا کوم بچان نن په کراچي کې ګرځي مولانا صاحب به دا خاص کړ دي چې مولانا صاحب د خدای په خاطر پر موږ باندې یو رحم وکړي دا وطن کچره بلوچي بیرې کته پښتون بیرې دغه دي دا خاص کوم دي کام ته د دې کام مشرانو ته چې راځي یو لاس په لاس کې سره ورکو انجباق راوړي چې کومې ګولې چې لیدې د اصغر خان گوادی ما اصغر خان ته ټلیفون کړی دی دوی په دې منځ کې ناس خلک ټلیفون سره کولی شي ما نو دې کوم ته کم جواب ورکولی اصغر خان ما ته په جواب کې وویل چې په دې کې باندې کوته مه کښېنه ما ته قسم د افسوس ودرېدی ما الله ناز دی اصغر خان ما د کوم رهبر دی ما د کوم مشر دی موږ د کشران دی به هیڅ پر موږ باندې د دې پارټیانو یا د ټول غړي هم زه یم که پښتون مري هم زه یم سړی ما څه په دې باندې ګواهي غواړي د خدای په رحمت یې وکړو نو دې پښتونخوا نومنې پارټي مشر محمود خان باندې دا غږ کوم راځه دغه قام ستا په خوله راټولېږي دغه قام مولانا صاحب ستا په خوله راویل کېږي داسې نور مشران د اسفندیار خان زوی ایمل ولي خان دا ستا په خوله اجازت عزیزانو ما ته نن زه 10 میاشتې مخکې د انتفاق خبره درته کړې ده نن هم چې زه راغلی یم په دا وجه راغلی یم چې غواړم د دې خپل قام په مابینځ کې زه یو داسې کردار ادا کړم چې زموږ دې قام د ښار ته فتنه نشي راغلی زه د فتنې او د خپلې پارټۍ په مشروعیت په دې باندې نه یم چې زه خپل ځان په دې مشوره کړم زه په دې خوشحاله کېږم چې زما دا قوم انتفاق وکړي زما د قوم بچان نن په کراچي کې ګرځي زما د قوم بچان نن په لاهور کې ګرځي موږ په آپس کې په قومیت باندې سره تقسیم شوي یو یو څوک راشي دا چې ته د ځان کار سره واخه بیا داسې راځه بیا تر توبې پورې تر دا توبې پورې څومره قومونه سره پراته دي د قومونو ښه مشران شته په دې کې دا داسې نشته چې صادق وارون خلک نه وي دا کې ښه درانه خلک شته دا درانه خلک دې راولاړ شي د دې قوم انتفاق دې وکړي اجرازي ولاړ دي د پښتونخوا صوبایي مرکزي مشران یې ناست دي نور مشران ناست دي زه دې ته د امن یو خبره کوم چې د خدای دپاره پر دې قوم باندې راسي یو رحم وکړو ما مولانا صاحب ته پکړلی مولانا صاحب د ویم دا خواست کړی دی چې مولانا صاحب د خدای په خاطر پر موږ باندې یو رحم وکړي دوی په لاس کې یو طاقت شته موږ خو کمزوري یو زموږ دا وطن که څه د بلوچي بیړ دي که څه پښتون بیړ دي دغه دي دا سربراح غواړي دا د کشرانو چې کوم ځوانان راپورته شوي دي هر سړی د قوم رهبري کوي دا د دې کشرانو د وس خبره نه ده دا داسې ذمهداره کسان غواړي لکه دې شریعت دا داسې کسان نه غواړي چې هغه ماوارو کسان شي زموږ خبره څوک مني نه نو د خدای په خاطر دوی بیا هم زه درخواست کوم دې قام ته د دې قام مشرانو ته چې راسي یو لاس په لاس کې سره ورکړو انتفاق راوړو دا کم جنګ چې وسو په دې چې کومې ګولۍ چلېدې د اصغر خان ګوادي ما اصغر خان ته ټلیفون کړی دی دوی په دې منځ کې ناست خلک ټلیفون سره کولی شي پوښتنه ورسره کولی شي ما ورته راځه اصغر خان زه په دې پرلک کې شرکت نه لرم ټیم نه لرې راسه چې د دې قوم دپاره یو ناره پورته کړو د دې قوم در په در دا په ګولۍ باندې رسپروي سروي کوي د دې قوم ته به کله سبا موږ د دې قوم ته کم جواب ورکولی اصغر خان ما ته په جواب کې وویل چې په دې کې باندې ګوته مه وکښېنه ما ته قسم د افسوس ودرېدی ما ورته یا الله چې زما نه مشر د قوم مشر دی دی ما ته وایي کښېنه زه به په دې کې نور څه کولی شم دا مې مطلب په دې نه دي چې د اصغر خان هلته ناست دی اصغر خان زما د قوم رهبر دی زما د قوم مشر دی موږ د کشران دی به هېڅ پر موږ باندې د دې پارټیانو یا د کومې د خپله پارټۍ د مبارک موږ خو نه غواړو چې په دې خپل ملک کې په دې خپل وطن کې بېروزګاره پاتې یو موږ خو دا غواړو موږ خو دا نه غواړو چې موږ د ده مشرتوب وړو موږ خو دا نه غواړو چې د دوی مینیتوب وړو موږ خو دا غواړو چې زما د بچیانو باندې پر موږ یو رحم وکړه پر موږ په دې ځوانانو باندې یو رحم وکړه دا خو موږ نه دي کړي چې موږ پر قومیت باندې ولاړ شو دا قومیت چې چا کړی دي د هغه کور خراب شوی دی نن دوی راواخلي د بلوچستان حالات څه رقم دي د بلوچستان په حالات په کوم ضلع کې چې ته نه ګورې چې خون خرابه نه ده شنو چیرې دي چې ټیپي دي چیرې دي پلاکې دي
موږ ویې وروره موږ د دې دا قام د دې مذمت موږ کوو دا موږ نه غواړو چې موږ باندې زما که څه پلو زما خور ده که څه زما ورور دی دا که زما قام دی چې مري که پوچ مري هم زه یم که پښتون مري هم زه یم موږ خو دا نه غواړو چې ستا په خلاف موږ ولاړ یو ریاسته ته موږ دا ریاسته موږ د ځان وبوله موږ به تا د ځان وبولو ما داسې یو ورځ یو سړي ته وویل په اسلام آباد کې هغه سړی نوم نسم راختلی ما ورته وویل چې د خدای دا به ما د الله سره وعده ته په ما سره یو شی وکړه زه نن دا کوم چې د ګوادر صاحب مینې صاحب چې راغلی دي د دې سړي مثال نن د دې موجوده ناست دی د دې مې ما مثال ورکړي ما ورته دا سړی ستی خلاف نه دي زما د سره ملاقات نه و سوی نن ما د سره ملاقات سوی ما ورته دا سړی د دې قوم درد راپورته کړی دی دا قوم روزګار چې غواړي دا قوم په دې وجه باندې تا ته همدرد وصیت کړی دی نو دا دی پر دا دی باندې ولاړ که دا روزګار د دې خلکو ایلی دا په ستا لپاره د دې وطن لپاره به د شګردي ختم شي دا ستا وطن دا چې کوم په نن پر سبا موږ په دې باډر باندې دا باډر یوازې دا باډر د پښتانه نه دی دا د دوبۍ دی دا د جاپان دی دا د کوریا دی ډول مورز کډپیس ته تللی یم په دا کډپیس کې هر قوم دی دې ته معلومه ده دا قوم د دوکاندارانو څخه ما پوښتنه وکړل مال څه حالات مې دي ول څو مالونه مې راغلي دي د کراچي پر کوټ ولاړ دي لس میاشتې ورځ وي چې په څه ډېر مرچ نشم ورکولی دا خلک ته وچیشته په جمهوري کې چې ټکس ورکوي هم یې نه پرېږدي چې ټکس نه جوغاړې هم یې نه پرېږدي چې راوړو یې ته وایه چې دا په دې باندې د شګردي باندې نه پیسې ملاوي مصرفېږي ای وروره ستا ته دا سر چا در خلاص کړی دی داسې به درته وایم چې زما او ستا د دې چمن ذمهداره کسانو ورته ویلي چې دا چمن 100,000 12,000 کسبه شناخته کارتونه لري نور شی نه لري دا فارغه شول دا زما د چمن ذمهداره کس ورته ویلي چې که هر سړی ما سره په دې باندې ګواهي غواړي د خدای په نامه زه درکوم دا نن څومره د شرم خبره ده دا څومره د بیایا خبره ده چې زما د وطن سړی دی ورته وایي چې دا وروره بس دا د هغه د ای وروره دا 15 لکه انسانان دي دا نه لس دي نه دوه دي نه درې دي دا 15 لکه انسانان دي د خدای په یاد موږ ستی خلافت نه کوو موږ د ریاست جنګ نه غواړو موږ د ریاست په خلاف نه یو موږ د خپل غوښتونکي په خلاف غواړو موږ خپله غوښتونکي په چیش باندې سته موږ غواړو چې ولاړ شو راسو بارایي ماخستن ما ته یو ځوان وویل 1500 روپۍ د باډر او د دې چمنې پرې د غوښې فرق دی ته ما ته ووایه چې پسونه نه راپرېږدې د انګورو یو ټیلر 28 لکه روپۍ ټکس دي د خدای څخه نه بیرېږې په خپل قوم باندې رحم نه لرې دا د دې وطن سره ظلم نه دی خټکی دې نشي راکلی انګور دې نشي راکلی شیب دې نشي راکلی نو ته په ما څه کوې زما سره دا ژوند ته څنګه کوې دا زه دې مشران ته بل دا خواست کوم چې په دا پرلط کې هر څوک دی دا زموږ غرونه دي دا نه د دوی د پلار سټیټ دي چې دوی پر ناست دي دا نه د دوی جایداد دي چې پر ناست دي دا د دې قوم د دې ځوانانو د دې ګرده حق دی دا موږ باید چې د خپل اتفاق په ځای موږ یووالي غواړو دا نشي کېدلی چې موږ یو ورځ به پښتونخوا کړي بله ورځ به مسلمانو چې تاریخ کړي بله ورځ به نیشنل کړي دا طریقه د دې نه ده دا حل غواړي دا غواړي چې دا قرآن پر مابین کې کښېږي چې خپلې ګټې د اقتدار ګټې بس ختم اقتدار چې کوم سړی راغلی دی هغه پسې تللی دی که په دې شي کې ته اتفاق سره راوستلی شي موږ مظلومونه چې تاریخ په سټیج سره داسې ملګري لکه خدای چې یو شریک لري موږ به ولې موږ ستۍ بچان یو موږ ستۍ سره موږ یو شی زده کوو چې هغه تی موږ د الټه مشران په دماغ کې د کشرانو یو شی ورچوي دغه کشران چې دوی سهار مرسي آخرت کې به کوم جواب ورکوي دغه ما ته به دا نسل ته به ته یو ښه ګل راږدې یو ښه درخت خو راږدې یو ښه سوچ خو را جوړوې که په دا سوچ را جوړ کړی دی مرداباد زنده‌باد نور نشته هر ځوان پوه دی په دې باندې د خدای په خاطر زه پر مشر د دې پښتونخوا یومن پارټي مشر محمود خان باندې دا ډاډ کوم چې ته په اسلام آباد کې جلګې کولی شې راځه دغه قام ستا په خوله راټولېږي دغه قام مولانا صاحب ستا په خوله راوټېږي داسې نور مشران د اسپنیار خان زوی ایمل ولی خان دا ستا په خوله راوستل کېږي راځه دغه کډه راوغواړه د دې خرچې ته هم زه تیار یم د دې جلګې ته هم زه تیار یم د دې ویوالي ته هم زه تیار یم دا داسې نه کېږي چې هره ورځ ما درنه ده زه د خپل سټیټ سره بچی یم په ډبرو ولم دا هم زما بچیان دي دا څوک دي دی ما ولي زه دی ولم دا حل نه دي راځه په دې کوټه کې د هر قوم مشران راوغواړه
د کومو مشران به دا مسلې حل کړي دا که څه پر دلګا باندې زموږ پر باټ لګېدلي دي که څه زموږ پر مشکل موږ باټ لګېدلي دي که څه زموږ پر شوراوت باټ لګېدلي دي هغه مسلمانان دي هغه هم زما دغه وروڼه دي دا خدای نه دی چې بل څوک دي هغه هم د دې وطن خلک دي موږ د سټېټ د تصرف بالا وزیر اعلی ته دا سټېټ ته دا وایم چې وزیر اعلی صاحب دا کوم جبر یا ظلم چې ته کوې یا چې ته د دې خلکو ناره نه اورې ته به خدای نه موږ ته زورور یې زورور لاس خو څوک نشي په نظر پیچلی خو موږ دا ته وایو چې په آخرت کې به کوم جواب ورکوې وزیر اعظم ته موږ د عباس کو پرون راغلی وې دا چمن مشران به هم در خوش وې دا مشران دي چې وروره دا د چمن درنه یولس میاشتې ناسته ده دغه چمن خلک ته نه ویني دغه چمن خلک چې بېروزګاره خودکشي کوي پرون څوک خولې ګنډي څوک څنګه کوي دا خو خوله څوک کم سړی دا وایي چې ته به لس ټکه فی ورکړم چې ته دا خوله وګنډه د پنځو ورځو دپاره کم سړی چې دا مجبور نه شي دا سړی دا خوله ګنډي دا د وزیر اعلی نه د خلکو خولې نه ویني نو د خدای په یاد راسئ اتفاق سره وکړو موږ یو یو موږ یو قام یو موږ یو ناره باید چې وکړو په یوه ناره باندې تی ګټه کولی شي که څه یووالي سره غواړي نور نو وخت نه سم نور مشران دي خبرې درته کوي زه دا یو خواست ورته کوم چې اتفاق راولي دا کوم د اصغر خان سره یا د چا چې موږ په اتفاق یو په پرلط کې شو کوم شو پرلط کې د دې باقي باید چې موږ داسې یو کردار ادا کړو چې د ښار مشران یو داسې ښه سوله خبرې وکړي هغه به مخکې دی درته کوي الله مو قدر وکړي یو جام مننه کوم